السلام علیکم قدرمنو د جمرود سیمه بیا په جمرود کې د جلال الدین غوندې رنګینه او سدابهار سیمه دا ملګري دلته راغلي یو سید محمد ظهیر صاحب داود خان لوغاړن صاحب دلته راغلي یو سید محمد ظهیر صاحب او شیراز صاحب یې چې ډاډې نه بغیر و تاسو مونږ نه پرېږدو د ویګو چې کومه ډډه دا ور باندې خورو ډاډې چې دغه زوړ روایاتو کې راځي په پښتونخوا کې اکثر د وګو ډډې وي ورڅوی شیراز طرف ته شیرازه څنګه چله دغه تیاریږي انګار د خیره انشاءالله ها نو ویګي را باندې خورې مړه تاسو په خدمت کې انشاءالله تیاریږي مننه ته منظور وي د خیره مننه خوشحال قدرمنو دا چوپان وینو د انګور والا انګور په غوړېدلی دی او بس مونږ بدقسمتي ده چې انګور رانه خلکو کړی دی په تش میدان راغلو خو زه بهرحال بس شیراز مینه چې بغیر ډډې نه ویږي ونه ونسو په خپلو لاسونو یې ویږي را مات کړل او یې وي چې ویږي وی سره وړو خو خیر نه خو دلته انشاءالله چې وړو ویم د خیره انشاءالله وړو وی نه منه دا خو مونږ جلالدین یو زوړ هغه دی د غالي یو هغه دی لکه مثال آباد سیمه ده چې دلته راشي خامخا سړي زړه کېږي چې اوم خورم و یم سم ځان دومره شی یې سي ځان سره منم چې وایي چېرې جلالدین دغه غاله وا شوي او مونږ راوړله ډېر ښه قدرمنو انګار ولګېدو د خیره ساجده مینه لرګي هغه کوي وي ته ګدي ساجده دې له وکسه که نه ته سره نه کسې ها نن مې پکې هغه وشي گزاره یې دا بس یو قسم لا عوامي خدمت هم دی شیراز صاحب تاسو وینو چې مختلفو ځایونو له اوبه پرېږدي یو ځینه چې برابر شي یغ نه بند کړي بیا بل ځای له پرېږدي دا یو خدمت دی او په خدمت کې چې کوم دی الله میلاویږي داود خان صاحب قوا مسخله ها دا داود خان صاحب ویګي سپینوي سید محمد ظهیر صاحب یې ملګرتیا کوي دا خیره چې اوس پاخه شي نو ډېر خوند یې وکړي ډاډه واه داود خان صاحب ویګي راوړل دا اوس انشاءالله په انګار باندې ګدي دا وګوره انګار باندې ویګي سیټ کړل لوګي لږ تنګړی سترګې بار سولوي ځکه چې هغه دا وګوره سیټینګ یې وکړو ډاډې ظهیر صاحب راغی اوس انشاءالله هر څه وسیده شي ځکه چې داود خان صاحب سترګې لګې ترخې کړې دغه لوګي انګار ولګېدو بالکل زبردست سید محمد صاحب ته کېناستو دا اوس لکه د ویګي د ډډې په ویګو کې خوند ځکه وي چې په باندې تکلیف وشي انګار ولګېږي نو هغه الله پکې ځکه خوند پیدا وکړي دا وګوره تقریبا چې په پخېدو هم راغلل نو قدرمنو چې ځینې غاښونه مضبوط وي که نه نو هلته خطره محسوسوي خو چې ځینې بنده غاښونه کمزوري وي نو هلته بیا ټول موقع وي بس چې څومره خوړی شي ځکه چې ویا لوغاړن یم اوسېږم انګار کې لمبا کېږم نه دودېږم انګار کې واه ډېر ښه بالکل ویګي پاخه شول په پخېدو راغلل ګرم دي که نه ټساره یې وینې د ویګي و ټساره تقریبا متوجه پوخه په خطه کې نه دا ډېر خوږ او شي غنم رنګ یې احسان
دا نمرنګ سایسان د ودرېدو دی ها دا نمرنګ سایسان د ودرېدو دی باشه کیسه کیسه په انګار کې خوشاله دا وګوره دغه ویګي راوړل دغه راشه څه نامه ده ایا نه ویګي راوړل ها لوی سړی شه څویم کې ها ماشاءالله ماشاءالله د ویګي راغلل د جلالدین دی اوس هم دغسې ویګي را چلیږي کمای نشته خورم قسم چې ویګیو کمای نشته وطن دا چې خلک ویني چې ښه سید محمد صاحب دې ته هغه ځینې ځینې چې کچکه چې دې ته ګنجانې یي که نه گنجی ها دغه خلک مطلب پوره ویګی نه وي دانیم ته کوي خلک ها لکه نرم هم وي خدای چې پوره هغه دانې هغه پکې کم وي اخه خوګواله ډېر وي خوږوالی ها خوګواله پاکي سکه باندې پاتې شي ګنجانو کې وی خوري دی عمره نه نه بس ډېر بهترین پوښتنه پتا مې پیرزو دی دا بس ان شاء الله چې دا توفه قبول کړي دا تحفه مې قبول کړه او دا پیله ویګی ډاډې چې سید محمد ظهیر و داود خان لوغړن صاحب په ما پیرزو کړو دا وکسو که نه ما سره باندې پیرزو نه کړو دا وکسه څومره مزیدار دی دا تورې پردې سوې پردې چې دي دا چې تیسې کې نو راشه که تودېږي ډاډې آخري لمحات دي که نه خرید راغلو خلک حیران کړو سید محمد شاه صاحب آخري لمحات دي ډاډې خیره ها یسوي ته رئیسې کړل ډاډه بس تیاره شوې ده دا وګوره ویګي تیار شول وای دا ډازې کنه وای دا وسامي وګوره کوي لکه پټ ټوپک ډازې که نه کنه یو ډازي هرګه چې یو ډاز بل وکړي دا ډازې وینې لکه لرې جنج ډازې نه ټک ټوک دا یو ټک چې کوي که نه دا انګار ته سلامي کوي انګار ها 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 ډېر ښه دا ویګي نه دا ویګي ها 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 ډېر ښه دا هم پښتانه دي پښتو په خاوره کې پیدا شوي دي واوا جی واوا په خاوره کې شوي دي ها جی دا انګار ته سلامي کوي ټک او دا یې قبایلي سیمې ټا ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه جی ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه ډډه وشوه تاسو یې منظرونه وکتل امید ده چې تاسو یې خوښ شوي وي اوس وکینو د ویګي لرګي مطلب دا چې انګار د ژوند نښه کړه ها 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 ډېر ښه سید محمد ظهیر صاحب هغه راواخیستل د وینې دا وګوره سید محمد ظهیر صاحب او داود خان لوغړن صاحب انګار هغه کړو نو بس اوس انشاءالله چې الله ته منظوره وي نوش جان کوو یې خیر انشاءالله دا را روان شول عوام تیاره اوس انشاءالله چې کواس خو او ویګي وی خیر سره خورو د وینې دا ښکلي ښکلي ویګي دا تور تور چې هغه دو کې لیا خوند وي سید محمد صاحب راسه ساجي دا ویل کرا صاحب محمد شاه صاحب راسه ونه خوري دا وګوره د خدای پاک نعمتونه هم پکې راغلل چې چېرته یې نصیبه وي هلته ویسې وګورئ مړه یو هڅو سو مخرو وخوره بشئ والا مړه دونی والا باندې ورته کویره یو سړی شو آفرین بالکل صحیح